بلخ ولایت د رادیو تلویزیون امریت د 2 خالي بستونو لپاره د مسلکي کسانو د ګمارنې په موخه له سباندې 100 تنو څخه ازموینه واخیستل شوه. د بلخ ولایت د کارکونکو د چارو رئیس د دې پروسې د روڼتیا په برخه کې د ډاډ ورکولو ترڅنګ وویل چې اسلامي امارت هوډ لري څو د هېواد ټولو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. نن په امریت تلویزیون کې هر څو بسته چې دي اعلان ته ورکول شوي دي، نو نور خو انشاءالله چې په پروسه به ډېره شفافه وي، تی بېغمه اوسئ. هر کس چې هر څومره کوشش کړي انشاءالله د خپل محنت، د خپل زیار، د خپل کوشش هغه نتیجه به ویني. له بلې خوا د اداري اصلاحاتو رئیس او د بلخ د ملي راډیو تلویزیون امیر وایي چې دغه بستونه یوه میاشت وړاندې اعلان ته وړاندې شوي وو او د دغو سیالیو د ترسره کولو موخه وړ کسانو ته د کارونو سپارل وو. 2 بست هستند، یکی بستی مدیریت عمومی ارزیابی و یک بستی تصویربرداری. بست‌ها تقریبا 1 ماه پیش به اعلان گذاشته شده بودند. میعاد اعلانشان البته 2 روز بودن، بعد از اون لانگ لیست شدن، باز اینجا ما شارت لیست کردیم. بعد از شارت لیست واجد شرایط، کسی که واجدین شرایط بودن پورا ما در امتحان گرفتیم. امروز الحمدلله امتحان سفری میشه. هدف از اعلان رقابت بست‌ها گماریدن افراد شایسته و افراد با استعداد در کار و گذاشتن کار را به اهل کار می باشد. ورته مهال په دې ازموینه کې ګډون کوونکي د دې پروسې د روڼتیا ستاینه کوي او په خالي بستونو کې د مسلکي کسانو ګمارل د دې رسنۍ د کاري چټکتیا په برخه کې یو اغیزمن او مهم ګام بولي. 2 ماه پیش فرم گرفته بودیم، 15 روز پیش برای ما اول دادن که شما شارله شدین و مرحله امتحان شب بر شما زنگ میزنیم. دیروز بر ما زنگ دادن که امروز امتحان میگیریم. ما پروسه هم شفافه ده او ډیر ښه مخکې ځي، نو هر څوک چې لیاقت دی او توان دی ولري چې راشي دغلته بالاخره امتحان ورکړي، نو هغه څوک کامیاب کیږي چې لیاقت او توان ولري. د بلخ ملي راډیو تلویزیون د 4م او 5م بست لپاره د ګمارنې بهیر په داسې حال کې پیل شوی چې د ادارې سمو د وړاندې هم د خپلو 2 خالي بستونو لپاره دغه ډول ازموینه اخیستې وه.